اسلامي امارت وایي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په مشرۍ یو پلاوي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 15مه غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې د اسلامي امارت استازي به په یاده غونډه کې له ګډون سربیره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او د ځینو اسلامي هیوادونو له استازو سره د بیلابیلو مسایلو په تړاو هم خبرې اترې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان لوی منشي د دغه غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان به د بشرپاله مسایلو په چوکاټ کې د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره تعامل او خبرو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په 15مه غونډه کې د ګډون په موخه ګومبیا ته د اسلامي امارت د پلاوي د سفر خبر ورکړی دی. په د خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دغه پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر غاړه ده او ټاکل شوي چې دغه پلاوی په د غونډه کې پر ګډون سربیره د دغه سازمان له جوګپړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو او څو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. از آنجایی که افغانستان هم یک کشور اسلامی بوده و عضو سازمان همکاری های کشورهای اسلامی می باشد، نقش این سازمان در گسترش روابط افغانستان با سایر دول جهان با خصوص کشورهای اسلامی با ارزش می باشد. له دې سره مهاله د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي د دغه سازمان په 2 ورځنۍ غونډه کې چې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په حضور سره جوړه شوې وه، وایي چې دغه سازمان د بشري مرستو په اډانه کې له افغانستان سره خپل تعامل او له واکمنو افغان چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې حسین ابراهیم طاها د دغه سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د بشر دوستانه صندوق له لارې چې د اسلامي پراختیا بانک تر نظر لاندې دی له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د اسلامي همکاریو سازمان د امنیت شورا د پریکړه لیک او د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اډانه کې له واکمنو چارواکو سره د تعامل او خبرو اترو دوام ته په بشپړه توګه ژمن دی. زه دلته له تاسو غواړم چې د افغانستان د بشر دوستانه اماني صندوق له لارې چې د اسلامي پراختیا د بانک تر نظارت او مدیریت لاندې دی له افغانستان سره مرسته وکړئ. خو په دې غونډه کې د اسلامي امارت د استازي حضور څه رول او اهمیت لري. امارت اسلامی در قدم نخست باید با تمام حکومت‌های اسلامی اینا روابط نیک داشته باشند و تعامل داشته باشند، به خاطر که یک وجه مشترک بین حکومت‌های اسلامی و امارت اسلامی است که اسلامی بودن است. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د سرمنشي مرستیال او ځانګړي استازي د دوحې د 2مې غونډې په څنډه کې د افغانستان په تړاو ویلي وو چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په غونډه کې به یو له هغو مسایلو چې بحث پرې کیږي د افغانستان مسله وي. په همدې موضوع کې تمکیږو ورباندې بحث کوو. د لا ډېر بحث لپاره راسره په استډیو کې د سیاسي چارو شنونکی محمد حنیف کړوخیل صاحب او د سکایپ د کرښې لارې هم د سیاسي چارو بل افغان شنونکی توریالی زازی صاحب یو ځای شوي دي. تاسو دواړه ستړي مه شئ، پخیر راغلی. کړوخیل صاحب، بس به هم تاسو سره پیل کوم. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناستې پاستې او بیا په دغو ناستو کې د اسلامي امارت د استازو ګډون څومره کولی شي چې د افغانستان د قضیې په حل کې یو څه رول ولوبوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حوالدار څه د مخه تاسې ته، محترم ورور زاجي صاحب ته او ټول لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. پس د سلام کله چې د اسلامي امارت راتګ افغانستان ته سوی ده، دا څومره ناسته ده د اسلامي همکارۍ د سازمان د ما په نظر باندې لومړی ناستې په پاکستان کې وه چې امیر خان متقي صاحب د امارت اسلامي وزیر خارجه دم پکې برخه لرله. نو په غجې کې د بشري حقوقو او د هغې لپاره یو استازی هم وټاکل سو، طارق علي بخیل په نامه باندې. دوی له زموږ خپل دفتر هم په کابل کې پرانیزو. نو د دوی غوښتنې لکه د همسایګان او دنیاوال او افغانان چې کومې غوښتنې لري د اسلامي همکارۍ د سازمان هم عینې غوښتنې دي، چې د هغو له جملې نه یوه د ښځو د کار او د تعلیم خبره ده او بل د تروریزم سره مبارزه ده، او درېیمه غوښتنه یې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل دي. چې دغه غوښتنې له ورځې نه امارت اسلامي راغلی ده او کله چې امارت اسلامي راغی د ښځو ښوونځي چې دلته بند سول، همغه د اسلامي همکارۍ سازمان امریکا، جاپان او دغه ټولو هیوادو دا وغندله. او اوس چې کله دغه غږ د اسلامي همکارۍ سازمان اوچتوي، نو د ټام ویسټ د امریکا خاص استازی او نور د دې تایید کوي. نو دغه غوښتنې د اسلامي همکارۍ د سازمان او د اروپا او د افغانانو یو شان غوښتنې دي او څه بدلون پکې نشته.
څه بدلون پکې نشته. ډېره زیاته مننه کور یې ودان کړو ښه بیا هم درته راګرځم. زادای صاحب فکر کوئ چې د اسلامي همکاریو سازمان یو خپلواک سیاست پر مخ بیایي که نه دا د غربي نړۍ د سیاستونو دوام دی د افغانستان پر وړاندې؟ سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ستاسې ډېر قدرمن محترم میلمه کړوخیل صاحب ته، ستاسې ډېرو خواږو همکارانو او خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوم. زما له نظره بخښنه غواړم څه د پاسه 4 لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جګړه ده. اوس په دا وروستیو 3 کالو کې کله چې امارت اسلامي افغانستان کې حاکم شو، په افغانستان کې سوله امنیت تامین ده او په ټوله جغرافیه باندې حاکم دي. اما په دغو 45 کالو کې تاسې به یو مثال ونه لرئ چې د اسلامي هیوادو یوه غونډه دایره شوې وي او د دغو یرغلګرو هیوادو پر وړاندې خپل اعتراض ترسره کړی وي. اوس راځو دې ته، دلته دا د سیاسي مسله ده. اوس مثلا په خپله امریکا د دغو اسلامي هیوادو پر ضد باندې 2-3 تیوري لري. یوه دا ده چې د تحریمونو مسله ده، یوه دا ده د بندیزونو مسله ده، بله دا ده چې د مصنوعي بحرانونو ایجادول دي په نړۍ کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره، او بل د غچ اخیستلو مسله ده. امریکا بهرنی سیاست واضح کې لیکل شوي دي چې هیڅ امریکایی چې کوم بل هیواد ته ځي د نیولو یا د کوم جرم مرتکب شي د عدلي او قضایي تعقیب اجازه نه لري چې هغه هیواد کې. همدغه آلمان کې که چېرته د امریکایي سربازان چې دلته اډې لري هغه که چېرته کوم جرم باندې مرتکب شي، پولیس حق د سوال پوښتنې نه لري. دا ټوله د خپلو سیاسي ګټو لپاره کړي دي. ولې دا د اسلامي هیوادونو ونه کولی شول هغه بشري جنایتونه چې په دې نړۍ کې پر اسلامي هیوادو کې ترسره شول همدغو اسلامي عربي هیوادو اجازه ورکړه؟ مثلا عراق باندې برید د کوم ځای نه وشو، لیبیا باندې برید د کوم ځای نه وشو. فکر کوئ زادای صاحب چې ولې دوی غلي دي یا ولې د دوی د سترګو مخکې داسې پیښې تېرېږي او دوی هېڅ ورته نه وایي؟ فکر کوئ چې همدا یې د ګټو یوه برخه ده؟ که خوله خلاصه کړي نو په ضرر به وي؟ ګوري امریکا استخباراتي کړي، MI6 CIA موساد دا ټول په نړۍ کې ډېر سخت فعالي او دا ټول لوبې چې کیږي د همدغه اوس مثلا د همدغه اسلامي کنفرانس د غونډې مشر ویلي دي بشرپاله، یعنی ته بشرپاله یې چې ته دا خبرې کوي همدغه ستا په موجودیت کې چې نوم د اسلامي هیوادو 50 هیوادونه تاسې یو ځای سي هغه بشري جنایتونه چې اسرائیلو پر غزې باندې پر فلسطینیانو باندې وکړل، پرته له دې نه چې هیوادو کې ولسونه راپورته شول، کوم حکومت د عربي هیوادو یو حکومت د امریکا او د اسرائیل په وړاندې یو جدي غبرګون ښکاره کړی دی؟ ولې دا 50 خپل ډیپلوماټیکې اړیکې د اسرائیل سره باید قطع کړي؟ دا هڅې خوشي یوه غونډه ده چې جوړیږي او دا درسته ده چې موږ دغه سیارې اوسیدونکي یو د کوم بل سیارې نه نه راغلي، دا چې د اسلامي امارت استازي په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. زما له نظره دوی باید هلته خپل ملي ارزښتونو ته باندې خبرې وو. په خیر و سلامت اوسې زازا صاحب هم درته راګرځم کړو. خو په دغو اسلامي هیوادونو کې خو ځینې شتمن هم دي، ځینې یو څه واکمن او ځواکمن هم دي، خو فکر کوئ چې ولې د افغانستان په قضیه کې یو څه غلي دي یا په ټوله کې د اسلامي نړۍ هغه د ډېرو تودو مسایلو لکه د غزې په مسلې کې دوی چوپتیا غوره کړې ده؟ فکر کوئ چې د ارزښتونو او د ګټو په منځ کې سرګردانه دي چې څه وکړي؟ دغه اسلامي هیوادونه دوی لکه د فلم په شان باندې لپسین کوي، کوم اجرایي صلاحیتونه دوی نه لري. لکه دا اوس د اسرائیل او د فلسطین له مابین جنجال ده، سعودي عربستان ته امریکایان وایي چې تاسو ته په هغه وخت کې دفاعي سیستم درکوو چې کله د تاسې روابط له هغه سره اسرائیلو سره عادي حالت ته راسي. نو دغه ته هر یو ته دغه رقم توجه اردن خو لاس په لاس له اسرائیلو سره ګډ یو ځای بریدونه پلانوي، د ایران توغندي وویشتل، یو ځای همکاري کوي له اسرائیلو سره. خو همکاري کوي اوس لکه د ناټو هغه دغه برطانیه په خپله باندې هلته بمباري کوي، د امریکایان پوځونه هلته موجود دي چې په جنګ کې دخیل دي. نو دغه اسلامي همکاریو سازمان اگر که 50 هیوادونه رسمي هیوادونه دي په دې کې عضویت لري،
نو دوی تر اوسه پورې د فلسطین هغه مسلمان ده او دغه سازمان هم د اسلامي هیوادو لپاره ده، هغه خلک له تندې نه مري، دوی یو ګیلاس اوبه ورته نشي ورکولی، هغه پاتې خو نور چانس چې دوی د دفاع وکړي یا د اسرائیلو په هغه باندې موضوعګیري ونیسي. نو دغه سازمان چې ده دغه ټول هغه حکومتونه یې داسې حکومتونه دي چې د خارج له خوا نه په دوی باندې تپل سوي دي او ولس ته پکې حق او حقوق نشته ده. د خپلو چوکیو د ساتلې په خاطر باندې د اروپا او د کفري هیوادونو هغه قانوني او غیر قانوني خبرې هغه عملي کوي او ولس او د اسلامي هیوادو ډېر غم نشته ورسره. کړخه صاحب نوم یې ده د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان، ولې د دوی په تعامل کې اړیکو کې ناستو پاستو کې ولې باید اسلام په صدر کې ونه اوسي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې اسلامي نظام ویل کېږي چې حاکم شوی ده، نو چې کله اسلامي نظام ده دوی هم ځان ته د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان وایي، خو دا دې باید په رسمیت وپېژني، دا خو اسلامي ملک ده، دوی هم ټول مسلمانان دي او ارزښت هم ګډ ده چې هغه هم اسلام ده، ولې اسلام معیار نه ده، یو بل څه معیار ده؟ دا تنه د افغانستان لپاره نه، لکه دا لومړی چې موږ درته ویلې چې فلسطین اوس هغه یو اسلامي هیواد ده، داسې په لیبیا او په سوریه عراق دغه څه اسلامي هیوادونه چې دي دا د کفارو له خوا نه د پښو لاندې سول، خو اسلامي همکارۍ سازمان هیڅ داسې رغنده لوی رول ونه سوی لوبولی. اوس که د اسلامي امارت په هکله ده که د فلسطین په هکله باندې ده، دوی صرف دغه اوس هم د بشري حقونو باندې هغه کوي، هغه خبرې کوي کوم چې اروپایان کوي. همدغه غوښتنې د ټامېست او د اروپایانو همدغه درې غوښتنې د هغوی هم دي، دا د همسایګانو هیوادونو دي، دوی هم همدغه غوښتنې ترسره کوي. د دوی په غوښتنو کې داسې نوی شی نشته ده چې هغه د اسلام په بنا باندې وي. همدغه د ښځو حقوق او د ښځې د تعلیم زمینه له هغه اولې ورځې نه چې ټامېست او امریکا راپورته کړې تر نن ورځې پورې ده. اروپایان هم دا شی غواړي، جاپان دا شی غواړي، همسایګان دا شی غواړي، اسلامي همکارۍ سازمان هم همدغه شی زمزمه کوي. له دې نه اضافه د اسلام په نامه باندې د وطن دوستۍ په نامه باندې اول په خپله باندې دا زیاتره عربي هیوادونه دي. نن چې په فلسطین کې جنګ روان ده دا په خپله باندې عربان دي. دوی که د اسلام هغه نه د قوم په هغه باندې هم دوی دغه سره یو همکاري او همدردي نه لري، بیا پاتې خصوصي اسلام او چې شی دغه خبرې دوی داسې اجرایوي صلاحیت او داسې رغنده لوی اپوزیس دوی کېږي تر اوسه پورې دوی دغسې یو ډېر هیواد اسلامي هیواد په درد باندې دوی نه ډېره زیاته مننه کول یې ودان کړو. خلیل صاحب زازای صاحب فکر کوئ چې رښتیا هم دغه څو اسلامي ملکونه دوی د غربیانو هغه شعارونه زمزمه کوي که نه ځان ته یو څه دریځ لري او بیا ولې دغه اسلامي ارزښتونه دغه اسلام د تعامل لپاره یو ګډ معیار نه بلل کېږي؟ ښه 50 اسلامي هیوادونه دي، که د 50 هم راټول سي یو دریځ ولري دا یو لوی ځواک ده چې کوی سي نړۍ هغه ستر ځواکونه هم چیلنج کړي، خو ولې فکر کوئ چې په یوه خلو نه دي؟ ګورې که دا خو 50 هیوادونه دي چې لوی ځواک ده ستاسې په خبرې سره، که همدغه پاکستان، ایران، افغانستان سره د ورورۍ او رښتینې ګاونډیتوب د اسلامي په قوانینو پر اساس باندې یو لاس یو موټی وای، په دې سیمه کې به یو ور قدرت، مګر دا د چا د لاسه؟ د همدغو اسلامي هیوادو له لاسه، همدغو نړیوالو هیوادو له لاسه دغه سیمه کې دغه عمدن او قصدن دا لوبې ترسره شوي دي چې دوی وغواړي خپل سیاسي اهداف عملي کړي. مثلا که د اسلامي هیوادونه واقعا د اسلام مدافع پاکستان کې څه بشري جنایتونه دي چې زموږ پر مهاجرینو باندې نه کیږي، په څه بې شرمۍ او فجیع شکل سره زموږ مهاجرین راوباسل او څومره اعدام کړل، څومره ویې وهل، مړي ژوندي ورک شول. په ایران کې څومره افغانان اعدام شول. په دې وروستۍ 14 ورځو کې هر 15 ساعتو کې د اعدام کې چې هغو کس څو کس افغانان وو. ولې دا نړیوال اسلامي کنفرانس ده که څه ورته وایي دا نه راجګېږي او خپل غبرګون د دغو هیوادو پر وړاندې نه ښکاره کوي؟ اصلا دلته سیاسي لوبې دي. تاسې وګورئ چې همدا کله چې القاعده په دې بعضې هیوادو کې قوي شوله، امریکا څه وکړل چې همدغه ټرمپ په خپله خوله وویل چې دا د کلینټن د اوباما د داعش بنسټ ایښودونکي دي، چې د باراک اوباما نوم یې ورته کېښودلو باراک یوسف اوباما. تاسې فکر وکړئ چې دا د دې دپاره چې دوی وغوښتل د داعش ډله په دې عربي هیوادو کې افغانستان ته، د پاکستان ته، ایران ته، دغو ځایونو ته یې راولېږل د دې دپاره چې په دغه وسیله باندې د اسلامي هیوادونه بدنامه کړي او په دغو هیوادو باندې نظامي یرغلونه وکړي. ولې اوس په افغانستان کې سوله تامین د امنیت تامین ده؟ ولې د امریکا سترګې لري، د نړیوال هیوادونو سترګې لري، بیا همدغه اسلامي هیوادونه تاسې په خپله هم یادونه وکړله، همدغه اردن
بادشاه خپل لور ته مډال ورنه کړلو چې د ایرانیانو پر وړاندې د راکټو پر هغه باندې ډزونه وکړل. دلته داسې مسله ده چې د خپل همدغه اهل تشیع چې ده د امریکایانو سره مرسته وکړله چې صدام حسین یې له منځه یووړ. دا څه بشري جنایتونه چې په دې 14 لسیزو کې په دې نړۍ کې ترسره کیږي، دا خپله د همدغو اسلامي هیوادو هغه ستره ګناه او ستر فعله ده چې دوی کوي په دې سیمه کې چې دوی نشي کولی د خپل اسلامي هیوادو ملاتړ وکړي. امریکا هم چې ګوري چې کوم ملاتړ کوونکی نه لري دا لوبې کوي. بله خبره زه باید دغه یوې خبرې ته مې دا ټول افغانان غوږ ونیسي. اوس افغانستان کې سوله تامین ده، نه په دې کنفرانسو باندې، نه په دې غونډو باندې، نه په دې ناستو باندې، نه په دې ولاړو باندې زموږ هیواد ته نه کومه ګټه رسیږي نه کومه ګټه کوي. موږ باید خپل تاریخي افغانستان، هماغه لوی تاریخي افغانستان د احمدشاه بابا د هغو پلرونو نیکونو، یوه دقیقه اجازه راکړئ، هغه شامله باید موږ بیرته په نړۍ کې راپورته کړو. هغه په دې صورت سره کیدای شي چې حکومت کول د هر چا کار نه ده. پښتو کې یو متل ده وایي چې ترکاڼي د بیزو کار نه ده. تاسې ولیدل حبیب الله کلکاني ساقاو زوی راغی، په افغانستان کې څه وکړل؟ حکومت یې ونه شلو کړلی. رباني راغی 15 کاله حکومت وکړل، څه یې وکړل؟ هېڅ یې ونه کړلی شول. دا د دې په دې 20 کالو جمهوریت کې د ښاغلي کرزي او د ښاغلي غني په وخت کې دا څه ډلې ټپلې چې وي د کوم ځای وي همدغه د جمعیت د شورای نظار وي، حکومت یې نشو کولی. دا وطن په صراحت سره وایم که څوک خفه کېږي که نه خفه کېږي، دا وطن همیشه پښتنو ساتلی د پښتانۍ ساتي. د ټولو اقوامو ته د زما احترامي، دا ټول اقلیت قومونه زما د سترګو سر دي، دوی سره باید یو ځای شي. دا وطن د ټولو نړیوالو ګاونډیو څخه باید وژغوري. ډېره زیاته مننه. په خیر اوسئ. کړه ښې شبه اوسئ. خبرې هم ستاسو واخلو. په دغه ناسته کې چې امارات ځي ګډون پکې کوي، باید کوم دریځ پکې بیان کړي نړیوالو ته؟ دغه کله چې دغه اسلامي سازمان څو هیاتونه راغلل دلته افغانستان ته، د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه لرل، چې د هغې له جملې نه لکه دغه 3 موضوع چې یادواري موږ وکړه چې هغه د ښځې د تعلیم او د کار اجازه وله، نو دوی هغوی ته په جواب کې وویلې چې دغه موږ وخت ته ضرورت لرو، دې کې به پرمختګ کیږي او موږ د دایم لپاره دا شی نه دي بند کړي. او د تروریزم په هکله باندې ورته ویلې چې موږ په قاطعانه ډول باندې مبارزه کړې ده او دې ته ژمن یو مبارزه کوو. نو اوس دغه عمده برخه چې د ښځو د تعلیم او د کار هغه ده، په دې کې په تېرېدو د تقریبا څه کم 3 کلو سره د یوه ذریعې که ته پرمختګ هم نه ده راغلی. نو هغه اصلي موضوعات چې د اسلامي سازمان د اسلامي همکارۍ د سازمان کومې غوښتنې دي د اسلامي امارت د حکومت څخه، نو په هغه کې داسې ډېر پرمختګ نه ده راغلی او مغه چې په ټپه باندې ولاړې دي. که دغه کې یو څه پرمختګ موږ کړی وای چې اوس د ښځو لپاره موږ زیات ښوونځي شروع کړي دي، تر دغه حده رسېدلي دي، دغه کار یې پاتې ده، یا دغه طرحه باندې موږ لګیا یو، دغه موارد اصلاح سوي دي او دغه موارد پکې پاتې دي، یا که داسې بل هر شی وایي چې موږ دنیاوالو او اسلامي سازمان کانفرانس دا موږ مخکې کوی سوی چې دغه د موږ کارخانګي خلکو ته په دغه 3 کلو کې دغه شی موږ کړي دي او دغه یې پاتې دي. نو دا به د دنیا خوله به هم په دغه خبرو باندې بنده وه او د اسلامي همکارۍ د سازمان خوله به هم په دې باندې بنده سوې وله. خو موږ وینو چې په دغه مواردو کې چې هغه اصلي غوښتنې هم د دنیاوالو هم د اسلامي سازمان دي، په هغو کې د یوه ذریعې قدرت هم تر اوسه پورې پرمختګ نه ده راغلی. نو که کېدای سوی دوی د دغه لپاره یوه لاره د حل که یو کمیسیون هم د دغو ښځو لپاره هم ټاکلی وای چې هر نوم یې ورته ورکولی چې هغه ښځې راغلې وای چې اسلامي شریعت په رڼا کې کوم حقوق موږ ته راکول سوي دي، دغه حقوق موږ ته راکول سوي دي او دا پاتې دي، دا په دغومره وخت کې زمانبندي ورته سوې وای چې په دغومره وخت کې انشاءالله موږ ته رسیږي. نو دا به د موږ د همکارۍ د سازمان د همکارۍ لپاره او د دنیاوالو لپاره یو دلیل لاره نور پرمختګ ته به انشاءالله راورسوي. په خیر و سلامت اوسئ. د سیاسي چارو دواړو افغان شنونکي محمد حنیف کړوخیل صاحب او توریالی زازای صاحب. کور دې ودان زازای صاحب، په خیر اوسئ. کړوخیل صاحب ډېره زیاته مننه.